السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. ملګرو زما دا یو څو قیمتي خبرې واورئ. زه چې نن لایف رالم، دا نننی لایف زه د مجبورۍ نه کوم. دې لایف باندې زه مجبوره شوم، د دغه وجې زه دا لایف کوم. دا څومره ملګري چې زما دا خبرې اوري، دا ویډیو نن شیر کړئ. نن چې زه دا کمې خبرې کوم، دا زه ډېرې د مجبورۍ نه او د ډېرې بېوسۍ نه درته کوم. ما یو اواز کړی د ظلم خلاف. ما ته وایي زما ملګري، زما د پاکستان خلک ما ته وایي چې ته غدار یې، په ما باندې د غدارۍ ټاپه لګوي، په ما پسې په ګروپونو کې لګیا دي، په ما پسې قسمه قسم مرنډې کوي. تاسو وایي ما د وطن سره څه غداري کړې، ما د دې پرچم سره څه غداري کړې. خو د امیر دپاره مې اواز وکړو. د امیر تاکالي دپاره اواز کول ګناه ده یاره. په ګروپونو کې په خلکو ستړی شوم، په پویولو په وټساپ باندې په خلکو ستړی شوم. نن زه مجبور یم چې زه دې لایف کې کښېنم او دې ټولو خلکو ته یم. خو برای مهرباني دا کم کسان چې ما ګوري دوی ته نن زه ریکویسټ کوم، سوال ته کوم، زما دا پیغام نن شیر کړه چې هر چا ته ورسي چې د چا کم خیالات دي، چې دغه خیالات زما دغه سوچ نه خبر شي. لږ امیر تاکالي ټیک ته افغان دی، نو هندو خو نه دی که نه، مسلمان خو دی که نه، مسلمان خو دی. زه په څه غدار یم یار؟ ما څه کړي؟ ما سره څه شوي؟ څومره لانجې کونجې د دې پرچم دپاره ما کړي دي. د پولیسو څو ناکامۍ دي، زه د پولیسو ناکامو باندې خفه یم. پولیس قسم په خدای اوس په زبانه پکې ډېر خلک بیا خفه شي، اوس په پکې ډېر خلک بیا خفه شي. د پولیسو ناکامۍ ته وګوره، مړه ته به پاکستان کې خاص کر په KPK کې وګوره. زه درته اسان مثال در کوم. امیر تاکالي د شرابو په نشه کې و. دا شراب د کوم ځای نه راغلی؟ تا راته ووایه. ځه شراب چا راوړه امیر له؟ شراب ولې خرڅېږي په پاکستان کې؟ اسلامي ملک دی که نه؟ ولې پکې شراب خرڅېږي؟ د دې جواب چا سره شته؟ زما پولیس کو صحیح ډیوټي کوله، دا شراب به د نه څکل، ده به دا شراب نه شو اخیستی. بیا د شرابو په پاډو چاپي ووخه که نه، د شرابو کارخانې بندې که که نه، د چرسو کارخانې بندې که که نه، چرس پوډر شراب پپیم دا ولې بیا خرڅېږي؟ دا خو ستا ذمواري ده که نه؟ ورته ووالو ای پولیس والا، دا خو ستاسو ډیوټي ده. کو تاسو چې سمه ډیوټي کوله، نن به امیر کو 100 کاله وګرځي، هغه شراب نشو را پیدا کولی، هغه په نشه کې دا حرکت بیا نشو کولی. خپلې ناکامۍ ومنې. زه د ټول KPK پولیس نیم خلاف. زما د شرګړې سیچو دې ته راشه وګوره، قسم په خدای ګوره، د ماشوم په دکان کې سیرګټ اخیستی شي، په دکاندارانو باقاعده قرضېدلی دی چې سیرګټ په ماشوم ته نه ورکوي، چې د 100 کالو نه کمې سیرګټې به بند کړي. چرس او پوډر او شراب او افیم خو پرېږده، ایسیچو کو ته ایسیچو وې که نه، تا به په تاکال کې دا شراب داسې نه خرڅېده، چرس پوډر افیم به نه خرڅېده. مړه تاسو لاړ شئ پېښور کې وګورئ، دا څونه پوډریان پراته دي. دا پوډر څوک خرڅي؟ ولې دا پولیس والی نه پېژني؟ مړه ته څه چې دا پوډر او افیم او چرس او شراب خرڅېږي، دا د پولیسو نه بغیر خرڅېږي. قسم په خدای چې د دوی په صلاح خرڅېږي. زه خو کل معقول هم خفه جار ویم. دا د دوی ناکامۍ دي. موږ ته پکار دي، عوام ته پکار دي چې په دې سوشل میډیا موږ سره دومره طاقت شته چې موږ دوی ته د خپلې ناکامۍ ور وړاندې کړو. زما شهیدان ټارګېټ نه شي، زما د وطن صحیح اسپیان قربانۍ ورکړي. د ملک سعد غوندې خلکو ته وګوره، دې وطن له قربانۍ ورکړي، هغه ټارګېټ کېږي. وروره زه خو حق ته حق ویم. دا سر مې ولې نه ځي وروره؟ کو په ما د غدارۍ ټاپه لګوې، 100 پیرې لګوې، ما پسې به نور میسجونه نه کوې چې ته غدار یې او ته دی او دی. دا لایف وګورئ، کل معقول هم مې درته ووایي. زه ستاسو په ټکو باندې غدار صحیح، مړه چې تاسو ما ته غدار وایئ، زه غدار صحیح. زه د پوچ خلاف نیم، زه د ادارو خلاف نیم، زه د پاکستان خلاف نیم. زه د پاکستان د دغې پولیس په جامه کې دغه ډرامهګیر خلک، دا چې په لاک او په 2 لک روپۍ په رشوت باندې برتي شوي او د قانون نه ناخبره دي. په قانون کم سړی پوهېږي چې په پولیس کې په تعلیم برته شوی دی، په تعلیم په خپل محنت برتي شوی دی، هغه د قانون نه خبر دی، هغه قانون پیژني. په لاک او په 50 زره چې برتي شي قانون نه پیژني، خپل مټ پیژني. چې یو پولیس یو سړی د پولیس د ډیوټۍ دپاره 15 لکه ورکوي، 15 لکه به دې بیا د دې عوام نه پوره کوي. بیا هغه نه چرسي رانیسي، نه پوډري رانیسي، نه شرابي رانیسي، نه بنګي رانیسي، نه افیمي رانیسي. زما په خبرو کې څوک خفه شوي یې، 100 پیرې خفه شي، پروا مې نشته. زه د چا د دمکو نه نه یېرېږم، د چا د ډرامو نه نه یېرېږم. خپله خورم،
پردی نه خورم خپل کور مې دی پاکستان زما وطن دی ما ته حق را کړی پاکستان زه خپله هره خبره په ډاګه کولی شم زما د پولیسو کمزوری دي زه د پولیسو کمزورو بالکل باقاعده ویم په جار ویم کو چیرې زما پولیس کې دومره طاقت وي نن به په پاکستان کې خاص کر په کې پی کې پولیس ته ویم نن به په کې پی کې شراب کولیام نه خرڅېدی نن به امیر د شرابو بوتلې نه راړولې نن به امیر د شرابو په نشه کې کنځلې نه کولې خو زما د وطن دغه کې پی کې دغه پولیسو غلطیانې دي دا کمزوریانې دي دا کمزوریانې ومنې راپاسې یو آواز وکړې ختم کې دا کرب خلک دا کرب راپاسې مړه ځان کې غیرت را پیدا کې سړیا یریږې د پوس دل زامنو دومره یریږې چې تا دې واغه دی او تا دې ورورې دا پولیس زما دپاره ولاړ دی د چا دپاره زما دپاره ولاړ دی دا د ځان دپاره نه دی ولاړ دی چې دا وردیا چې دا زما د حفاظت دپاره اچوي زما د کې پی کې پولیس کو سم وی کنه ټول نه یادوم چې کم غلط دي نن به شراب نه خرڅېدی نن به د پیښور او مردان او 400 او بټخیله دا به د پوډریانو نه وډکه دا به د شرابیانو نه وډکه ته لاړ شه مړه پیښور وګوره ښایسته ښایسته ګلونه په دې نه شو اخته دي پولیس پیسې لري هغوی خرڅوي چې ښه برملا ویم مړه څوک په زما څوک د مرګ نه علاوه را سره څوک څه کولی نه شي چې څوک یریږي په خولو لاس کې دی چې څوک نه یریږي لکه زما کل ما کلم وایه د یو څو کسانو د وجې زما ټولې محکمې ته نن کنځل کېږي زما شهیدانو ته کنځل کېږي راپاسې د دې کرب خلکو نه دا وردی لرکې د کرب خلکو نه دا وردی زما د تخبې شیشو دی قسم په خدای ته ورشه په ایمان د ماشوم له د دکان نه سیرګټ والی ماشوم له سیرګټ دکاندار نشي ورکولی چې پلار لی مړی ماشوم به نه لیږي زما د شیرګړی سیچو دی عبدالسلام خان سلام ورته کوم کم خوش اخلاقه کم خوش مزاجه څنګه انسان دی داسې خلک پکار دي داسې خلک بیا په دې محکمو کې راځي چې ټوله محکمې ته کنځل کېږي دا خلک هم بیا کنځلي کېږي کل ما کلم خلافم دا د وردی په دغه لباس کې دغه دهشتګردو ته ویم د وردی په جامه کې دغه غونډګیرو ته ویم دا غونډګیر دي دا کرپ دي د کرپشن ډک دي دا د 100 لوپو دي کم سړی چې د وردی سره مینه کوي هغه بیا رشوت نالي بیا ایمانداری ډېره مننه ملګرو وخت هم نه خرابوم د غدارۍ ټاپه را باندې لګېدلې ده زورم ګورم چې څومره مې غدار کولی شي غدار مې کوي خو زما زړه کې د وطن سره مینه ده زه د وطن زه د ادارو خلاف نه یم زه د کرپ خلکو خلاف یم زما باره کې چې څوک څه وایه زما د کلماکولم اجازت دی ما پسې به میسیجونه نه کوي ما پسې به ګروپونو ته دا ډرامې نه کوي کلماکولم زما د الایف وګورئ قصه ختمه پوه شوې ډیره مننه ملګرو بخنه درنه غواړم په دغه خبره بخنه غواړم نور په دې خپلو خبرو نه په دغه خبره بخنه غواړم دا کم چې ما ته وایي چې ته خلاف یې نو زه هغه ته ویم چې ستا د دغې خبرې زه تا نه بخنه غواړم چې ته ما ته خلاف ویې دا ستا سوچ دی ډیره مننه ملګرو دا پیغام مخکې شیر کې ور ویرسوی کلما کلم زه برملا وایم چې زما د کې پی کې د پولیسو ډېرې کمزورې دي ډېرې بېنخته کمزورې دي کو دې کمزورې نه وي او دا مضبوط وي نن به په کې پی کې شراب نه خرڅېدی نن به امیر د شرابو بوتل په سر نه راړو نن به امیر د شرابو په نشه کې کنځل نه کول دا شراب د کم ځای نه راړم ستا ډیوټي په څه ده ستا ډیوټي ده په څه چې ته شراب څوک خرڅوي هغه راګیر کا هغه نه خو ته پیسې الې بته ورته وي بته الې 400 والا نه پیسې الې اپیم والا نه پیسې الې لاس هم خلاص چې څه زما کولی شي وروره وکړې د نه یارېږم او نن پروا کوم کو د غدارۍ ټاپه را باندې ږدی کو هر څه را باندې ږدی را باندې کېدی ډېره مننه ملګرو ډېره زیاته مننه یو جهان مننه ښاد اوسئ آباد اوسئ دا پیغام ورسره مخکې شیر کې کو زما دا خبرې حقیقت وي او سپینې وي دا چې څومره کسان مې ګورئ ټول یې ښه کلما کلم شیر کې ډېره مننه د الله په امان